اسماعیل هونیا په 1922 کال په غزه کې زیږیدلی و. د غزې په اسلامي پوهنتون کې د عربي ادبیاتو رشته لوستې وه. په 1980 کال کې فارغه شوی و. په 1990 کال کې د حماس د دفتر رئیس شو. په 2006 کې د فلسطین په انتخاباتو کې بریالی شو. هغه د فلسطین لسم لومړی وزیر شو چې تر 2009 میلادي کال پورې کار وکړ. اسماعیل په خپل په غزه کې په 1922 کال زیږیدلی و او ادبیات د عربي کې تر ډاکټرا کچه پورې تحصیلات کړي و. کله چې د حماس ګوند په 1993 کال کې جوړ شو، د 1909 کال کې د ګوند همدغه سمت ته راغی، بیا سیاسي مشر سه کڅام په 2006 کال تر 2009 کال پورې لومړی وزیر د تشکیلات خودګردان د فلسطین هم په ټاکنو کې د الفتح په مقابل کې د کامیاب شوی و. خو بیا هم دا یو اثرګذاره څیره وه په خپله په حماس په تحریک کې یا جهاد حماس کې د ډېر زیات رول درلوده، اثر درلوده. هغه د 2019 کال د مې تر 6 د خالد مشعل پر ځای د حماس د سیاسي دفتر رئیس وټاکل شو. هونیا د ملګرو ملتونو په تعلیمي مکاتبو کې شاګرد و چې بیا په 1988 کال کې د عربي ژبې ادبیاتو څخه فارغ شو. هغه د 1985 څخه تر 1980 پورې د اخوان المسلمین د محصلینو شورا رئیس و. هونیا واده کړی و او 14 اولادونه یې درلودل چې درې په 2024 کال کې په بمبارۍ کې شهیدان شول. د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د هغه یو لمسی د غزې په ښار کې د اسرائیلو په هوایي برید کې شهید شو. د 2024 کال د اپریل په 10 د غزې په تلانګه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې په 4 نورو لمسیانو د 3 زامنو سره یو ځای شهیدان شول. د 9 د اکتوبر د اسرائیلو سره د جنگ د شروع لپاره تر اوسه پورې د نوموړي د کورنۍ 80 غړي شهیدان شوي دي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیا د جولای په 11 په تهران کې د یو برید په پایله کې ووژل شو چې دا پیښه د فلسطین، اسرائیل او منځني ختیځ په حالاتو باندې ژور اغیز لرلی شي. طبعا د په شهادت باندې د روحیه په غیر ډول نه پاتې کیږي او همداسې په اسلامي نړۍ کې په ټوله نړۍ کې د اوس مطرح و د اثرات خامخا شته په نورو اسلامي رهبرانو باندې او همچنان د اړیکې د ایران او د اسرائیل باندې هم اثر لري، د ایران او د عربي نړۍ باندې هم اثر لري او د یهودانو په وړاندې باندې یو څه عقدې هم د مسلمانانو راپارول کیږي او د یهودانو په وړاندې ځینې نور مشران هم یو څه ویره محساسوي. دا ټول عوامل دي چې په مرمى باندې تړاو لري. ترور اسماعیل هونیا رهبر سیاسی حماس در خاک جمهوری اسلامی ایران پیام‌های بسیار بدی هم برای جمهوری اسلامی ایران هم برای کشورهای منطقه داشت. استخبارات ها به خوبی ثابت ساخت که هر افکاری که مخالف منافع امریکا در فعالیت باشه در هر کجای دنیا اگر باشه به راحتی میتونه او را از سرراه خود دور بسازد. تبانی اسرائیل با امریکا و ترور شخصیت ها و بخصوص رهبر حماس نشاندهنده از است که قدرت های بزرگ دنبال ایجاد تشنج در آسیا و بخصوص شرق میانه است و آتش جنگ تلاش میکنن که دینا شعله‌ور نگاه کنند. د اسماعیل هونیا وژل ترورول د اسرائیل د استخباراتو له ادرسه او د غربي نړۍ د امریکا د CIA په همکارۍ چې په تهران کې ترسره شوله د دې په دغه تروریستي پیغام کې دا نهفته دی چې د ایران پلوه تنظیمونو یو ډلو ټپلو ته او د ایران سره چې کوم هیوادونه د نظامی او استخباراتي ډګر کې همکاران دي دوی ته یوه اخطاریه وه چې یعنې غربي نړۍ او بالخصوص اسرائیل په سیمه کې چې د هر هیواد کې د دوی مخالفین وي دوی بدون د هغه د نړیوالې ادارې د قوانینو او د ګاونډي هیوادونو د اصولو نه دوی برلاسه عمل کولی سي او دوی خپله کولی شي چې د هغه هیواد کې خپل مخالفین وځپي او ترور کړي. د قطر هیواد رسمي سرچینو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیا د جنازې او تدفین مراسم به د جمعې په ورځ د هغه هیواد په مرکز دوحه کې ترسره شي.